بسم الله الرحمن الرحیم هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ راته ګرانو هېوادوالو. نن غواړم د تیر په شکل سره بیا تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې جدول سره شریک کړم. مخکې له هغه نه چې تاسو سره جدول شریک کړم راځم هغه ستاسو سوالونو ته تاسو له ما څخه کړي دي په کمنټونو کې غواړم هغو ته ځوابونه درکړم. در نخست میایم راجع به سوالهای شما. برادر ما سوال کرده است که قدرت الله اونها گفته است که سایت غزنی چی وقت باز میشه و دیگه گفته که پدرم پاسپورت تمدید است، یعنی میخواه پاسپورتشون تمدید شود و ما در گزینه که ثبت نام میکردیم فقط جدید انتخاب کردیم. آیا کدوم مشکل بر ما ایجاد میکنه یا راه حلشان است یا نیست؟ خب برادر سایت غزنی در می نزدیک ها از 2 هفته شد تا 3 هفته بعد بخیر باز میشه یا احتمال 1.5 ماه بعد باز میشه از سایت غزنی. و دیگه خودتان که در سیستم فعلا جدید ثبت شدید اونها تغییر نمیشه تجدید، چون فعلا فرمتان به جدید ثبت شده کدام مشکلی نیست. در روز بیومتریک که شما مراجعه میکنید یعنی فرمتان قابل اصلاح است. اگر احیانا اسمتان یا تخلصتان یا تاریخ تولدتان اینها هم غلط باشه در روز بیومتریک براتان اصلاح میکنه کدام مشکلی نیست. و دیگه یک برادر دیگه ما سوال کرده عرفان جامی، اونها گفته است که ما از هرات به کابل ثبت نام کردیم، آیا وقتی که نوبت ما برسد در کابل آیا ما میتونیم که در هرات بیومتریک شویم؟ نه، کسایی که فرمشان در کابل ثبت شده و در کابل برشان نوبت داده شود فقط و فقط میتونه که در کابل بیومتریک شود. و کسایی که باز فرم خود تبدیل میکنه به هرات تبدیل میکنه و فرمشان در هرات مشخص شود اینها فقط و فقط در هرات بیومتریک میشه، اونها باز حق ندارد که در کابل بیومتریک شود. این اصول قانون است، قانون پاسپورت است که هر کس که به هر ولایت مثلا بیومتریکشان مشخص شد فقط و فقط در ولایت میتونه که بیومتریک شود. یگان وقت میشه که استثناء میشه، مثلا کسایی که مشکل داشته باشه اونها باز مکتوبی میشه در کابل باز بیومتریک میشه، کدام مشکل ایجاد نمیکنه. خب یک برادر دیگه ما سوال کرده است، اونها گفته است که سایت بغلان چی وقت باز میشه؟ سایت بغلان هم در این نزدیک ها بخیر احتمال در از 1 هفته شد تا 2 هفته بخیر باز میشه و هر روز هر 2 روز بعد سایتشان چک کنید حتما باز میشه. خب شما هم در راجع به پاسپورت کدام سوال دارید، کدام پیشنهاد دارید میتونید زیر این ویدیو کامنت کنید. که تاسو هم د پاسپورت په اعتبار باندې کوم سوال لرئ کولی شئ د دې ویډیو لاندې له موږ سره اشاره کړئ تر څو د هغه په اعتبار باندې تاسو معلومات درکړو. او په دلته موږ د لیف په شکل سره کله کله چې موږ په تلګرام کې راځو د هغه ریکارډ هم موږ هلته ثبتو، هره ورځ یا 2 ورځې وروسته چې موږ لیف راځو د هغه ریکارډ موږ هلته ثبتو کولی شئ تاسې په دلته وګورئ. او بیا هم که تاسې د پاسپورت په اعتبار باندې سوال لرئ کولی شئ موږ سره شریک کړي تر څو هغه ځوابونه یې درکړو. اوس راځو د کابل او د ولایتونو هغه بیومتریک وهنې جدول ته راځو چې فعلا لپاره تاریخ ده د 1402 کال د 8مې میاشتې 28 تاریخ ته رسېدلې ده. فعلا لپاره کابل نوبتدهي چې ده د 1401 کال د 6مې میاشتې 9 تاریخ ته رسېدلې ده. هغه هېوادوال چې د اسمبلۍ پر 5م باندې ثبت نامونه کړي دي دوی کولی شي چې خپل فرم دی وګوري چې دوی ته تاریخ مشخص کړی دی، بعض ته یې د نهایي فرم تاریخ مشخص کړی ده. او لا کوم کسان چې لا تراوسه بیومتریک تاریخ مشخص شوی ده هغوی هم منتظره اوسېږي دوی ته تاریخ مشخص کېږي. اروزګان ولایت چې د اروزګان ولایت نوبتدهي د 1402 کال د 8مې میاشتې 14 تاریخ کې ده. د بادغیس ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې اول تاریخ کې ده. بامیان ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 27 تاریخ کې ده. بدخشان ولایت د 1402 کال د 6مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د 1مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. بلخ ولایت د 1402 کال د 12مې میاشتې 5 تاریخ کې ده. پروان ولایت د 1402 کال د 1مې میاشتې 28 تاریخ کې ده.
پکتیا ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې درېیم تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د اتمې میاشتې دیارلسم تاریخ کې ده. پنجشیر ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې دویشتم تاریخ کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د پنځمې میاشتې شپږویشتم تاریخ کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د دویمې شپاړسم تاریخ کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د پنځمې میاشتې دیارلسم تاریخ کې ده. دایکنډي ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې څوارلسم تاریخ کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې اوویشتم تاریخ کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې لسم تاریخ کې ده. غزني ولایت د 1401 کال د یولسمې میاشتې شپږم تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې درویشتم تاریخ کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې نهویشتم کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې نهویشتم کې ده. کاپیسا ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې درېیم تاریخ کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د پنځمې میاشتې اوویشتم کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې نولسم تاریخ کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د پنځمې میاشتې څلوېښتم کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د دویمې میاشتې دېرشتم تاریخ کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې نولسم تاریخ کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د اتمې میاشتې شلم تاریخ کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د اتمې میاشتې دولسم تاریخ کې ده. هرات ولایت د 1401 کال د یولسمې میاشتې دیارلسم تاریخ کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د شپږمې میاشتې دېرشتم تاریخ کې ده. میدان وردګ ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې څوارلسم تاریخ کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د اتمې میاشتې اتلسم تاریخ کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو د بیومتریک وهنې جدول. هغه هېوادوال چې بیا هم چې د پاسپورټ په اعتبار باندې سوال لري کولی شي د ویډیو لاندې موږ سره کمنټ شریکي. او په راتلونکو ورځو کې د دغو ولایتونو چې د تاسو نومونه ذکر کوم د دغو ولایتونو احتمال شته چې سیټ بار شي د خلاص شي د تبدیلي لپاره چې کندوز ته پکې سرپل ده، تخار ده، بلخ ده، پروان ده، پنجشیر ده، فراه ده او فاریاب ده، جوزجان، بغلان، بادغیس، نیمروز، کندهار. دغه ولایتونه احتمال شته چې په دې راتلونکو ورځو کې څه شي سیټ د بیومتریک د سیټ د تبدیلۍ لپاره او ثبت نام لپاره خلاص شي. هغه هېوادوال چې لا تر اوسه یې ثبت نام نه ده کړی له هغوی څخه جدي خواهش کوم چې هغوی د کابل کې ثبت نام وکړي، د کابل په سیټ کې ثبت نام وکړي، ژر ورته نوبت رسېږي. او هغه هېوادوال چې د منتظره دي چې ولا سیټ به خلاص شي هغه وخت موږ ثبت نام وکړو، هغه وخت کې ثبت نام نه کېږي ځکه سیټونه اوس فعلا لپاره د 5 دقیقو لپاره، 2 دقیقو لپاره، 3 دقیقو لپاره خلاصېږي. نو دوی څخه موږ جدي تقاضا ده چې دوی د څه وکړي، کابل سیټ کې د ثبت نام وکړي تر څو ته ژر نوبت ورسېږي. او کوم ورځ باندې تاسو ثبت نام کوئ دغه تاریخ ستاسو بارکوډ کې ثبتېږي، ستاسو حق څوک نشي خوړلی. په کوم تاریخ باندې ثبت نام کړی د همغه تاریخ په اساس تاسو ته نوبت درکول کېږي. که چېرې تاسې د ولایت ته ثبت نام وکړئ هغه وخت کې تاسې د لیست په اخري ځای کې قرار لرئ. او که چېرته تاسې په کابل کې ثبت نام وکړئ همدغه تاریخ درپه ثبتېږي. بیا چې کله فورمه ته تبدیله کوي هغه کسان چې نوي ثبت نامونه کوي له هغوی څخه به تاسو نوم مخکې ځکه تاسې معینه ثبت نام کړی هغه تاریخ تاسو پسې سیب ده. نو په دې خاطر تاسو ته وایم چې کابل کې ثبت نام وکړئ ځکه ژر ورته نوبت رسېږي. او بعضی ملګرو سوالونه کړي چې بعض دوستان سوال کرده است که گفته است که چرا تازه دولت‌ها فعلا تاثیر رسیده، یعنی پیشتر هم 40 بود، 100 بود، 1.5 بود، چرا فعلا تاثیر رسیده؟ یعنی علتشان چیست؟ خب علتشان که با اساس همین معلومات ما که دریافت کردیم علتش یک عمده علتش اینمی است که نفرها زیاد قرار شده دولت‌ها در کابل. البته یعنی فعلا اگه حساب کنیم دولت‌ها
مثلا در روزگاه ولایت که فعلا سر چیزی که توضیح کردم دولت ها فعلا یعنی از طریق آنلاین کسایی که ثبت نام میکنن یعنی سجل توضیح میشه و کسایی که غیر حاضر هستن اونها هم رای جمع کنن تقریبا روزانه 30 نفر 40 نفر اونها هم غیر حاضر هستن یعنی مجموع 90 یا 80 نفر روزانه توضیح دارن دولت ها. همین قسم کابل هم هست یعنی فعلا در کابل توضیح که هست کسایی که از طریق آنلاین ثبت نام کرده باشه اونها هم یعنی 3000 یا 4000 می باشه و کسایی که غیر حاضر هستن 1000 یا 2000 اونها هم جمعی اینها هست که مجموعه فعلا در کابل 5000 پاسپورت توضیح 5000 نفر چیز میشه بیومتریک میشه. همین قسم هم دولت ها هستن که مجموعاً که حسابشون کنید تا سطحشون یعنی 90 یا 100 میرسه فعلا هم تمام دولت ها فعلا 90 نفر توضیح میشه همراه غیر حاضر ها و کسایی که آنلاین ثبت نام کرده باشه فقط از اونها 30 نفر چیزی میشه روزانه اسمشون میبره در لیست و بیومتریک میشه و باز ولایت ها هستن که فعلا هم 40 تا چیزی که توضیح داره که اونها البته ولایت های بزرگ می باشه و احتمال هم است که این روان دوباره به حالت عادی خود برگردانه یعنی احتمال است که روزهای آینده و خیر اینها چیز شود افزایش پیدا کنه و تعدادشون زیاد شود مثلا قبل که 100 جلد توضیح شد یا 100 یا 200 احتمال است که در نزدیک پس به حالت خود برگرده. خب باز هم اگر راجع به پاسپورت کدوم سوال داره میتونه که زیاده ویدیو کامنت کنیم تا ما بردم ویدیو بسازیم و مشکل شما را حل کنیم. تشکر زنده باشید. بیا هم مننه کوره بعد له ډیرو معلوماتو برای حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ما براتون ویدیوهای خوب تهیه کنیم تا مشکلات شما را چیزی کنیم و حل کنیم. باز هم اگر میخواهید لیست های روزانه را دریافت کنید لیست های بیومتریک میتونید زیر می تلگرام مراجعه کنید یعنی آدرس تلگرام و در یوتیوب هم موجود است و بخش دیسکریپشن هم موجود است میتونید زیر می لینک کلیک کنید و راست مستقیم و تلگرام ما بیاین یا مکمل لیست ها را ما اپلود میکنیم هر روز میتونید اونها را چیزی کنید تماشا کنید و مشکل خود یعنی اسم خود پیدا کنید تا براتون نوبت برسه و دیگه و کسایی که باز زیاد هم سوال میکنه که ما دولت ها در حاضر شدیم آیا فرم قابل اعتبار است یا نیست. فعلا دولت ها فقط فرمتون تا 3 روز البته قابل اعتبار است باز دولت ها قبول میکنند تا که رزل زیاد 3 روز زیاد شوه باز دولت ها قبول نمیکنند و قبول کی از کدام مشکل نیست 1 ماه یا 6 ماه پیش هم حاضر شده باشید کدام مشکل نیست فرمتون قبول میکنه کدام مشکل ایجاد نمیکنه میتونید در کابل مراجعه کنید اونجا بیومتریک میشه. تشکر زنده باشید. برای حمایت از ما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتر خوب براتون